د ازل او د قلم د ستر او مهربانه خالق په نوم. خپل ارمان ته پړ شومه وفات شومه، ته چې ولاړې غټ در پسې مات شومه، ته مې لکه درد له ګوتو ووتې، زه لکه مات لاس ځان ته راقات شومه. اوس مې تر دا هر اندام تاویږي اور، ته وا 15مه د بارات شومه. ډېرو قدرمنو ښاغلو دوستانو السلام علیکم او ښې چارې. تر هر څه وړاندې په هېواد کې د وروستیو خونړیو پیښو ټولو شهیدانو او ټپیانو ته د زړه له تل څخه دعا کوم چې خدای په دوی او زموږ په ولس نور رحم وکړي. ډېر دردونکی حالت دی دوستانو. نن انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم او د عربي ژبې د درس دویمه سلسله ده او په دې کې ما نن 3 مطالب ستاسو د خدمت لپاره چمتو کړي دي. لومړی مطلب د شبې جزیرې عربي لنډه پیژندګلوي ده. په دویم قدم کې د ورځنۍ محاورې 20 عربي لغاتونه او د هغې لنډه پښتو ژباړه او د ترجمه یا شرحه ده. او په دریم ګام کې هم بیا د حرف تعریف او د حروفو د هجا د حروفو ډولونه. نو دا به انشاءالله زه تاسو خدمت ته وړاندې کړم. اوس هم راځم خپل لومړي مطلب ته. دا نقشه چې تاسو ګورئ دا د شبې جزیرې عربي یا د عرب پننسلا ده. جنوب ته د هند سمندر ده، لویدیځ ته سره بحیره یا رډ سی ده، او شرق ته تاسو چې ګورئ نو عربان ورته عربي خلیج وایي او ایرانیان ورته د فارس خلیج وایي او ستاسو خوښه شارې ورته وایي. د ساینس او د جغرافیا پوهان په دې عقیده دي چې له نن نه تقریبا 55 میلیونه کاله وړاندې دا شبې جزیره نه وه، بلکې دا د افریقا د لویې وچې برخه وه. بیا په تدریجي شکل باندې ورنه ټاپو جوړ شو او دا په پخواني یا لرغوني تقسیم کې په 6 اقالیمو باندې ویشل شوې وه. دغه د سرې بحیرې د غاړه چې دا نرۍ غاړه باندې ده دې ته تهامه ویله. لږ ورهاخوا ته بله برخه چې راتلله هغې ته حجاز ویو چې په هغې کې زموږ او ستاسو قبله د مکه معظمه ده او مدینه منوره پکې دې کې موقعیت لري. او بیا دغه ډېره برخه ته ختیځ لوري ته چې دا ډېره ساده درته ښکاري دې ته نجد ویل کېده چې اوس د سعودي عربستان پایتخت هم پکې ده، ریاض ښار چې تاسو ته نوم یې ښکاري. او دغه شرقي ډډې ته دې ته عروض ویل کېده او بل هم سلطنت عمان او آخر دغه د یمن چې پخوا 2 برخې ویشل شوي جنوبي او شمالي، البته وسیع او یمن ده، دغه موقعیت یې درلوده. مګر په نوي سیاسي او جغرافیایي تقسیم کې همدا منطقه په 2 دولتونو باندې ویشل شوې ده. د 2020 کال د احصایې له مخې د دې 2 هیوادونو د نفوسو شمیر 88 میلیونه ده. البته اصلي اوسیدونکي په دې کې هغه کارګر او هغه خلک چې د بار نه راغلي دي او یا سیاحت ته راځي هغه په دې کې شامل نه دي. اوس هم راځم خپل دوهم مطلب ته. دوستانو ما د ورځنۍ محاورې دپاره لکه چې مخکې مې یادونه وکړه 20 یا 22 لغاته مې راجمع کړي دي. هغه د یو متل وایي چې د وږي په غوږ کې د ډوډۍ ټپار وي. چون چې روژه ده نو خلک وږي وي او خوراک ته اشتها ډېرې. ما همغه لغتونه راجمع کړي دي چې د خوراک او د غذا سره ارتباط لري. القمح، القمح، الحنطه، الحنطه غنم. دا القمح چې ده دا اوسنۍ اصطلاح ده او دا الحنطه لرغونې ده، اوس یې عربان ډېر نه استعمالوي. الذره، الذره جوار. دلته یوه باریکي ده دوستانو، هغې ته مو فکر چې که الذره ووایئ بیا ته اټوم جوړیږي او عربان اټومي بم ته القنبله الذريه وایي. نو دا الذره نه ده، الذره، الذره دا جواره یا جوار. الارز، الارز وریجې. الشعير، الشعير وربشې. الطاحونه، الطاحونه ژرنده یا میچن. الطحين، الطحين. الدقيق، الدقيق وړه د جوار وي که د غنم وي. السفره، السفره دسترخوان. الخبز، الخبز. الرغيف، الرغيف ډوډۍ. اللحم، اللحم
غوښه. السكر السكر بوره. الملح الملح مالګه. الماء الماء اوبه. خو عربان الماء نه وایي، می وایي اکثرا په عامیانه لهجه استعمالوي. می یا الماء دواړه اوبه. المشروب المشروب شربت، هغه که د ټوخي شربت وي او که د روح افزا وي. الکوب الکوب پیاله. الکأس الکأس ګیلاس. الشای الشای چای. عربان چون په خپله ژبه کې چای نه لري نو چای نه شای جوړ کړی دی او د سعودي یا د خلیج لهجه هغې ورته لا شاهي وایي، الشاهي ورته وایي. د تاسو به متوجه شوي یاستئ چې د عربان چچینیا یا چچین ته شیشان وایي ځکه چې چای ورسره نه لري په خپله ژبه کې. القهوه القهوه قهوه موږ تاسو وایو یا کافي په انګریزي کې. الابریق الابریق چینک یا چای جوش. الملعقه الملعقه کاشوغه. الشوكه الشوكه پنجه. السکین السکین چاقو یا چاړه. لکه چې ټول پوهیږو د عربي د هجا توري 28 دي. هجا 45 معناوې لري خو یوه معنا یې غږ یا هغه حرف چې غږ او مخرج معلوم وي. د عربي ژبې همدا یوه ځانګړتیا یا خصوصیت دی چې کوم حرف لیکل کیږي هغه لوستل کیږي، برخلاف د انګریزي. په انګریزي کې ډېر کله حرف لیکل کیږي مګر هغه لوستل کیږي. مثال په تور باندې نایف چاقو موږ که نایف نه وایو خو په عربي کې بیا داسې نه ده. د دغو 28 حروفو څخه کلمه جوړیږي او کلمه په عربي کې په 3 ډوله ده: حرف، اسم او فعل. د معجم الوسیط د تعریف لمخې حرف په لغت کې طرف، جهت، پان او اړخ ته ویل کیږي، خو په اصطلاحي معنا کې حرف یا تورې هغه کلمه ده چې په خپله په تنهایي سره معنا نه ورکوي مګر دا چې له اسم یا له فعل سره ملګري شي. حرف مفرده کلمه ده او جمع په عربي کې حروف یا احرف راځي. حروف په 3 ډوله دي. یو هغه حروف دي چې له اسم سره راځي، بل هغه دي چې له فعل سره راځي او دریم ګروپ هغه دی چې کله له اسم سره او کله هم له فعل سره. دغه کوم حروف چې د اسم سره راځي هغه په 8 ډوله دي. په هغو کې حروف جر کسرې ته وایي لکه من او اله. مثلا زه وایم چې ذهبت من الفندق الى المطار. دلته فندق او مطار چې دواړه د من او د اله نه وروسته راځي دواړه مجرور لوستل کېږي، یعنې دواړه به کسره او زیر به لري. بل هغه حرف استثناء دی لکه الا یا حاشا. بل حرف ندا دی، ندا آواز یا غږ. هيا. بل د نفي دپاره راځي لکه لات یا لا. ورپسې تنبیه دپاره راځي لکه الا خبرداری. او بل هم د المفاجعه یا ناڅاپي د ناببره دپاره لکه اذا. او شپږمې التفصیل دپاره راځي چې تشریح او توضیح ورکول کیږي لکه اما. او بل هم مشابه بالفعل دي چې هغه لکه لیت او لعل. دویم ډول هغه دي چې هغه له فعل سره راځي، دا هم په 9 ډوله باندې دي. اولې لکه لن او اذن، دا د نصب یا د فتحې دپاره راځي. دویمې د جزم دپاره راځي لکه لم او لما. درېمې د شرط دپاره راځي لکه لو جئت که ته راغلی وې. او بل هم د مصدر دپاره دي لکه ان او ما. پنځمې د تحدید، دال نه دی ګورې دواړه دوات باندې لیکل کېږي، د تحدید دپاره راځي یعنې هڅونه لکه هلا. او بل هم د مستقبل یا راتلونکي دپاره راځي لکه سین او سوفه. اووم ډول چې دی د ردع دپاره لکه منع یا انکار یا نه کول لکه کلا. اتمې هم د شاید یا ښاید دپاره استعمالیږي لکه قد. او نهمې هم د انکار دپاره راځي یا نه منلو لکه لن او لم. او هغه چې د
اسم سره هم کله راتلی شي یا راځي او د فعل سره هم راځي هغه حروف هم په 6 ډوله دي په دوی کې اول د عطف لکه ثم او لكن بل د نفي لپاره راځي لکه لا او لن بل هم د جواب لپاره راځي لکه نعم او بلا دا بلا کلمه چې موږ تاسو یو بلې دا اصلا پښتو یا درینه ده دا عربي کلمه ده بلا موږ بلې کړې ده او بلې څلورمه هم استفهام یا پوښتنه دا لکه هل او پنځمه د تشریح یا توضیح لپاره ده لکه ا او ان او اخر هم یا شپږم هم د استفتاح یا د مرستې او د کومک د غوښتنې په خاطر ده لکه الا او اما دوستانو اندېښنه مه کوئ دغه ټول ما په دې ورقه کې راغونډ کړي دي زه به انشاءالله د ویډیو په پای کې دا به زه په تفصیل سره چې تاسو ګورئ دا به راشي د ټولو د نصب د جر دغه ټول چې کوم افعال او حروف ما یاد کړل دا په دې کې شته دی انشاءالله دا به تاسو لپاره به ګټور په دې واقع شي چې ما ځینې پښتو تیار ورسره ژباړلي دي زمونږ د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي پر روان پروګرام کې به انشاءالله زه د اسم تعریف ډولونه او یو ځل بیا نور شل د ورځنۍ محاورې لغتونه ستاسو خدمت ته زه انشاءالله چمتو کوم تر هغې مو په رب سپارم او کور مو له غلې ډک